ټوله ثنا ستاینه د هغه خدای لپاره ده چې د اسمانونو او ځمکې هر شي څښتن دی او په آخرت کې هم د همغه لپاره ثنا ستاینه ده. هغه د حکمت خاوند او باخبره دی. څه چې په ځمکه کې ننوځي او څه چې له هغې نه راوځي، څه چې له اسمانه راکوزیږي او څه چې ورته خیږي، هغه په هر څه باندې پوهیږي. هغه ډیر مهربان او بخښونکی دی. منکران وایي قیامت ولې پر موږ نه راځي؟ وایه قسم دی زما په عالم الغیب پروردګار هغه به پر تاسې راشي. له هغه نه د یو بڅري په اندازه کوم شی نه په اسمانونو کې پټ دی او نه په ځمکه کې، نه له بڅري نه غټ او نه له هغه نه کوچنی. هر څه په یو څرګند دفتر کې درج دي او قیامت به د دې لپاره راشي چې الله هغو خلکو ته مکافات ورکړي چې ایمان یې راوړی دی او غوره عملونه یې کړي دي. د هغو لپاره بخښنه ده او غوره روزي. او کومو کسانو چې زموږ د آیاتونو د مغلوبولو لپاره خپله وسه کړې ده، د هغو لپاره ډیر ناوړه ډول دردناک عذاب دی. ای پیغمبره، پوهان ښه پوهیږي څه چې ستا د پروردګار لخوا پر تا نازل کړی شوی دی هغه په ټوله معنا حق دی او د برلاسي او ستایل شوي خدای لاره ښیي. منکران خلکو ته وایي موږ تاسې ته داسې سړی دروښیو چې خبر درکوي چې کله چې تاسې مړه کیږئ او ستاسې د جسم بڅری تیک پرک شوی وي، په هغه وخت کې به تاسې بیا له نوي سره پیدا کړی شئ. نه ده معلومه چې دغه سړی د الله په نامه دروغ جوړوي او که لیونتوب پرې راغلی دی. نه، بلکې کوم کسان چې آخرت نه مني هغوی په عذاب کې اخته کیدونکي دي او همغوی په ناوړه توګه ګمراه شوي دي. آیا دوی هیڅکله هغه اسمان او ځمکه نه دي لیدلي چې د دوی له وړاندې وروسته څخه راچاپېر شوي دي؟ که موږ وغواړو نو دوی به په ځمکه کې ننباسو یا به د اسمان څه ټوټې پر دوی راوغورځو. په حقیقت کې په دې کې د هر هغه بنده لپاره یوه نښانه ده چې د خدای خواته ورګرځېدونکی وي. موږ داود ته له خپل لوري څخه لوی فضل په برخه کړی و. موږ حکم وکړ چې ای غرونو له هغه سره هماهنګي وکړئ او همدغه حکم موږ مرغانو ته وکړ. موږ اوسپنه د هغه لپاره پسته کړه له دې لارښوونې سره چې زغرې جوړې کړه او د هغو کړۍ په سمه اندازه. ای آل داوده، نیک عمل وکړئ، تاسې چې څه کوئ زه هغه وینم. او د سلیمان لپاره موږ باد مسخر کړ د سهار او ماښام په مهال کې د هغه چلیدل د یوې میاشتې تر مسافې پورې. موږ د هغه لپاره د ویلې شوو مسو چینه وبهوله او داسې پیریان مو د هغه تابع وګرځول چې د خپل پروردګار په حکم سره د هغه په مخ کې کار کوو. له هغو نه به چې چا زموږ له حکم نه سرغړاوی کوو، په هغه باندې به موږ په آخرت کې د لمبه شوي اور خوند وڅکو. د هغه لپاره هغه څه هغوی جوړول چې هغه غوښتل، دنګې ودانۍ، تصویرونه، د لویو تالاونو غوندې لګنونه او له خپله ځایه نه خوځېدونکي درانده دیګونه. ای آل داود، عمل وکړئ د شکر په کړنلاره. زما په بندگانو کې بیخي لږ شکر ویستونکي. بیا کله چې پر سلیمان باندې موږ د مرګ فیصله نافظه کړه، نو پیریانو ته د هغه د مرګ معلومات ورکوونکی کوم شی له هغه چینجي نه پرته نه و چې د هغه همسایه خوړله. په دې ډول کله چې سلیمان راولوید، نو پیریانو ته دا خبره څرګنده شوه چې که دوی په غیب باندې پوهیدونکي وای نو د دغه ذلت په عذاب کې به اخته نه و پاتې شوي. د سبا د قوم لپاره د هغو په همغه خپله استوګنځي کې یوه نښانه موجوده وه، 2 باغونه ښي او کیڼ لوري ته. دوی ته وویل شول د خپل پروردګار درکړې روزي خورئ او د هغه شکر ادا کوئ. دا هیواد دی غوره او سوتره او پروردګار دی بخښونکی. مګر هغوی له حق څخه مخ واړو، په پای کې موږ پر هغو باندې نړوونکی سیلاب ولیږي او د هغو د مخکنیو 2 باغونو په ځای مو 2 نور باغونه ورکړل چې په هغو کې ترخې کرغېړنې میوې او د غزو ونې وي او یو څه لږ غوندې د سدر ونې. دا و د هغو د کفر بدله چې موږ هغو ته ورکړه او له ناشکره انسانانو پرته موږ دغسې بدله بل چاته نه ورکوو. او موږ د هغو او هغو سیمو ترمنځ چې موږ هغو ته برکت په برخه کړی و ښکاره کلي میشته کړي وو او په هغو کې مو د سفر مسافې له یوه اندازې سره ټاکلې وي. په دغو لارو کې شپه ورځ وګرځئ راوګرځئ له پوره امن سره. مګر هغوی وویل ای زموږ پروردګاره، زموږ د سفر مسافې اوږدې کړه. هغوی پر خپل ځان په خپله ظلم وکړ. په پای کې موږ هغوی افسانه وګرځول او هغوی مو بیخي تار په تار کړل. په یقیني ډول په دې کې د هر هغه چا لپاره نښانې دي چې ډیر صبر کوونکی او شکر کوونکی وي. د هغو په باب ابلیس خپل ګمان صحیح وموند او هغوی د همغه پیروي وکړه پرته له یوې کوچنۍ ډلې نه چې مؤمنان وو. ابلیس پر هغو څه برلاسي نه درلوده، مګر څه چې وشول هغه له دې کبله وشول چې موږ دا معلومه کړو چې څوک د آخرت منونکی دی او څوک د هغه له پلوه په شک کې غورځېدلی دی. ستا پروردګار په هر څه باندې څارونکی ساتونکی دی. ای پیغمبره، دغه مشرکانو ته ووایه چې خپل هغه معبودان وبلئ چې تاسې هغوی له الله نه پرته خپل معبودان انګیرئ.
هغوی نه په اسمانونو کې د اوږد سري په اندازه د کوم شي څښتنان دي نه په ځمکه کې هغوی د اسمان او ځمکې په ملکیت کې برخواله هم نه دي له هغو نه هیڅ یو د الله مرستندوی هم نه دی او د الله په حضور کې کوم شفاعت هم د چا لپاره ګټور کېدای نشي پرته له هغه چا چې د هغه لپاره الله د شفاعت اجازه ورکړې وي ان تر دې پورې چې کله د خلکو له زړونو نه ورختایي ایسته شي نو هغوی به له سپارښت کوونکو نه پوښتنه وکړي چې ستاسې پروردګار څه ځواب درکړ هغوی به ووایي چې سم ځواب راکړ شوی دی او هغه لوړ او لوی دی ای پیغمبره له دوی نه پوښتنه وکړه څوک تاسې ته له اسمانونو او ځمکې نه روزي درکوي ووایه الله اوس ارومرو له موږ او تاسې نه یو لوری په سمه لاره دی یا په ښکاره ګمراهۍ کې لوېدلی دی دوی ته ووایه کوم قصور چې مونږ کړی وي د هغه څه پوښتنه به له تاسې نه وي او څه چې تاسې کوئ د هغه به له موږ نه پوښتنه ونه شي ووایه زموږ پروردګار به موږ راغونډ کړي بیا به زموږ په منځ کې سمه صحیح پرېکړه وکړي هغه داسې قوي حاکم دی چې په هر څه باندې پوهیږي دوی ته ووایه ما ته لږې راڅرګندې کړه چې هغه کومې هستۍ دي چې تاسې هغوی له هغه سره شریکې کړي دي هېڅکله نه د ستر قدرت او حکمت خاوند خو فقط همغه الله دی او ای پیغمبره مونږ ته د ټولو انسانانو لپاره زیری ورکوونکی او ویرونکی لیږلی خو زیاتره خلک نه پوهیږي دوی ته وایي چې هغه یعنې د قیامت وعده به کله ترسره شي که تاسې رښتوني یې ووایه ستاسې لپاره د یوې داسې ورځې نیټه ټاکل شوې ده چې د هغې په راتګ کې نه تاسې پوره 1 ساعت تاخیر راوستلی شئ او نه پوره 1 ساعت مخکې څوک هغه راوستلی شي دغه کافران وایي چې موږ به هیڅکله دا قرآن ونه منو او نه به له ده نه مخکې راغلی کوم کتاب ومنو کاشکې ته د دوی حال په هغه وخت کې ووینې چې کله دغه ظالمان د خپل پروردګار په حضور کې ولاړ وي په هغه وخت کې به دوی یو پر بل باندې پړه اچوي کوم کسان چې په دنیا کې تر فشار لاندې نیول شوي وو هغوی به تکبر غوره کوونکو ته ووایي چې که تاسې نه وایي نو موږ به مؤمنان شوي وو هغه تکبر کوونکي به دغه مستضعفینو ته ځواب ورکړي آیا موږ تاسې له هغه هدایت نه منع کړي وی چې تاسې ته راغلی وو نه بلکې تاسې په خپله مجرمان وی هغه مستضعف خلک به دغو تکبر کوونکو ته ووایي نه بلکې د شپې او ورځې مکاري وه چې تاسې موږ ته ویل چې موږ د له الله نه منکر شو او نور د هغه شریکان وانګیرو په پای کې چې کله دغه خلک عذاب وګوري نو په خپلو زړونو کې به پښیمانه شي او موږ به د دغو منکرانو په غاړو کې توقونه واچوو آیا د خلکو لپاره له دې نه پرته چې څنګه یې عملونه وو هماغسې جزا عمومي بله بدله ورکول کېدی شي هېڅکله داسې نه دي شوي چې موږ کومې سیمې ته یو خبردارونکی لیږلی وي او د هغې سیمې بډایانو دا نه وي ویلي چې کوم پیغام چې تاسې راوړی دی موږ هغه نه منو هغوی تل همدا وویل چې موږ له تاسې نه زیات مالونه او اولادونه لرو او موږ هېڅکله سزا موندونکي نه یو ای پیغمبره دوی ته ووایه زما پروردګار چې چاته وغواړي پراخه روزي ورکوي او چاته یې چې خوښه شي د هغه روزي تنګوي خو زیاتره خلک د دې په حقیقت نه پوهیږي دا ستاسې شتمني او ستاسې اولادونه نه دي چې تاسې موږ ته نږدې کوي هو خو څوک چې ایمان راوړي او ښه عمل وکړي همدغه خلک دي چې د هغو لپاره د هغو د عمل 2 چند مکافات دی او هغوی به په دنګو او هسکو ماڼیو کې په ډاډیه نه اوسیږي پاتې شوله هغه خلک چې زموږ د آیاتونو د مغلوبولو لپاره منډې ترړې کوي نو هغوی به په عذاب کې اخته وي ای پیغمبره دوی ته ووایه زما پروردګار چې له خپلو بندګانو نه چاته یې اراده وشي پراخه روزي ورکوي او چاته چې وغواړي د هغه روزي تنګوي څه چې د الله په لاره کې تاسې لګوئ د هغه په ځای همغه تاسې ته نور درکوي هغه تر ټولو روزي ورکوونکو ښه روزي ورکوونکی دی په کومه ورځ چې هغه ټول انسانان راغونډ کړي بیا به له پرښتو نه پوښتنه وکړي آیا دغو خلکو ستاسې بندګي کوله نو هغوی به ځواب ووایي چې پاک دی ستا ذات زموږ ارتباط خو له تا سره دی نه له دوی سره په اصل کې دوی زموږ نه بلکې د جنیاتو عبادت کوو له دوی نه زیاترو په همغو باندې ایمان راوړی په هغه ورځ به موږ ووایو چې نن له تاسې نه هیڅوک نه چاته ګټه رسولی شي نه زیان او ظالمانو ته به موږ ووایو چې اوس د هغه دوزخ خوند وڅکئ چې تاسې هغه دروغ ګاڼه دوی ته چې کله زموږ څرګند روښانه آیتونه اورول کیږي نو دوی وایي چې دغه سړی خو فقط دا غواړي چې تاسې له هغو معبودانو نه واړوي چې ستاسې پلار نیکه د هغوی عبادت کو او وایي چې دا قرآن محض له ځانه جوړ شوی دروغ دی دغو کافرانو ته چې کله حق راغی نو دوی وویل چې دا خو ښکاره کوړي دي په داسې حال کې چې نه موږ دغو خلکو ته مخکې کوم کتاب ورکړی و چې دوی هغه لوستی وای او نه مو له تا نه مخکې دوی ته کوم ویرونکی لیږلی و له دوی نه مخکې تیرو شوو خلکو د دروغو نسبتونه کړي دي څه چې موږ هغو ته ورکړي وو د هغې د 10مې برخې ته هم دوی نه دي رسیدلي مګر کله چې هغوی زما پیغمبران دروغجن وګڼل نو وګوره چې زما سزا څنګه سخته وه
ای پیغمبره دوی ته ووایه چې زه تاسې ته فقط د یوې خبرې نصیحت کوم د خدای لپاره تاسې یو او دوه یو ځای شئ خپل ماغزه وجنګوئ او فکر وکړئ ستاسې په ملګري کې کومه داسې خبره ده چې د لیونتوب وي هغه خو د یو سخت عذاب له راتګ نه مخکې ستاسې متوجه کوونکی دی دوی ته ووایه که ما له تاسې نه کوم اجر غوښتی وي نو هغه دې همدا تاسې ته مبارک وي زما اجر خو پر الله دی او هغه په هر څه باندې شاهد دی دوی ته ووایه زما پروردګار ما ته حق را لیږي او هغه په ټولو پټو حقیقتونو باندې پوهېدونکی دی ووایه حق راغلی دی او اوس د باطل لپاره هیڅ نشي کېدی ووایه که زه ګمراه شوی اوسم نو زما د ګمراهي وبال زما په غاړه دی او که زه پر سمه لاره یم نو د هغې وحي په اساس یم چې زما پروردګار یې ماته رالیږي هغه هر څه اوري او خورا نږدې دی کاشکې ته دوی په هغه وخت کې ویني چې کله دوی ورخطا شوي او هیڅ چیرته ځان نشي ژغورلی بلکې له ډېر نږدې څخه ونیول شي په هغه وخت کې به دوی وایي چې موږ پر هغه یعنې قرآن ایمان راوړ په داسې حال کې چې اوس ډېر لرې شوی شی کله په لاس راتلی شي له دې نه مخکې دوی کافر شوي وو او بې له تحقیق څخه یې د لرې نه خبرې پیوندولې په هغه وخت کې چې دوی د کوم شي هیله کوونکي وي له هغه نه به محروم کړی شي لکه څنګه چې د دوی مخکې هم مسلکان به محروم کړی شوي وي دوی په ډېر ګمراه کوونکي شک کې لویدلي دي